سبا به انشاءالله په لاهور کې مینار پاکستان کې یو ډېر زورور عالمي کانفرنس د ختم نبوت په باره کې کیږي. هغه وجه دا د عزیزانو چې د نن څه 50 کاله مخکې چې هغه 1994 د سپتمبر و چې زموږ په پارلمنت کې دا قادیانیان دا په غیر مسلم د اسلام وتلی شمار سلو، زموږ د آئین، زموږ د قانون، زموږ د اصولو مطلب مطابق دا خلق چې دی هغه سو په آئین کې دا غیر مسلم، په قانون کې دا غیر مسلم چې دی هغه جوړ سلو. نو 50 کاله پرس سلو اوس دی یو ډېر لوی پروګرام چې دی هغه راغوښتی دی، یو ډېر لوی پروګرام یې کړی دی د شکریې په توګه، د فخر په توګه د الله پاک چې عظیم یو احسان ورباندې وسو په هغه توګه د یو ډېر زورور کانفرنس چې دی هغه راغوښتی دی. عزیزانو خبره دا ده چې تاسو لږ په دې خبره باندې سر خلاص کړئ، لکه چې آدم علیه السلام اولنی انسان او نبی دی، چې یوه ذره شک په دې خبره کې نسته چې یو سړی د دا دعوه وکړي چې اول نبی زه یم. دا نسي کېدلی. یو اولنی نبی خو آدم علیه السلام دی، بعینه په دا انداز باندې تر ټولو اخرنی نبی چې دی هغه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. لکه یو سړی دا دعوه نسی کولی چې زه اولنی نبی یم، نو تر دې لا هم په زیاته پیمانه باندې دا دعوه نسی کولی چې زه د پیغمبر علیه السلام څخه معباد یو نبی راغلی یم. دا خبرې چې دی عزیزانو دا سیاسي خبرې نه دي. زما سره اختلاف وکړي، د مولانا صاحب سره اختلاف وکړي، د ختم نبوت د ټولو اکابرو سره اختلاف وکړي، حتی د خاتم حسین رضوي سره اختلاف وکړه، خو دغه چې د ختم نبوت کومه مسله ده په دې کې به خیال کوي، خیال به کوي دا د چا مسله ده؟ دا د الله پاک یو ډېر لوی عظیمه چې خاتم النبیین پیغمبر علیه السلام په باره کې الله فرمایي دا هغه مسله ده لکه چې لمونځ فرض، زکات فرض، حج فرض، روزه فرض، دغسې په هغو فرضیاتو کې یوه دا خبره هم ده چې پیغمبر علیه السلام یوازې نبی و رسول پیغمبر نه، اخرنی نبی هم دی. دا چې کله یو کافر ایمان راوړي نو په هغه ایمان کې به دا خبره نه وي. نو خبره داسې ده عزیزانو چې اخرنی نبی جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم دی. دا ګوره دا خبره د سیاست سره تعلق نه لري، دا د ایمان سره تعلق لري، دا د ایمان سره تعلق لري. د ایمان په اخوا هیڅ یوه خبره په دې کې ځایږي نه. زه منم چې زه به بد یم، زه منم چې د ختم نبوت والا اکابر به بد دي، زه منم چې دا د علما به بد دي، خو خبره دا د زموږ د ټولو نبی دی، زموږ د ټولو ورباندې ایمان دی، موږ اسلام دی، او دا زما او ستا ایمان دی چې محمد رسول الله اخرنی نبی دی، په دې کې نور نشته. خبره داسې ده عزیزانو چې دا کوم څوک د ختم نبوت خدمت کوي په دې لږ څه سر خلاص کوي، دا یوازې علما ورته ولاړ دي، یوازې علما. ولې دا نبی یوازې د علماو دی، پیغمبر علیه السلام یوازې د طالبانو، د عالمانو، د تبلیغیانو، د مجاهدینو دی، د هر مسلمان دی. نو چې د هر مسلمان دی دا مسله ولې موږ یوازې علماو تر پرېښې ده؟ تاسو اندازه ولګوئ عزیزانو، په اسلام کې دننه چې تر ټولو زیات ذلت وړل کېږي هغه یې علما وړي. علما و دې ته تړل سوي دي، څوک یې ملامتوي، څوک شکنځا ورته کوي، څوک یې غیبت کوي، څوک بهتان ورپسې وایي، حالانکې هغه څونه لوی خدمت په مخه اخیستی دی. خاص کر سیاسي علما راواخلئ عزیزانو، که دغه سیاسي علما نه وای
د نن څه 50 کاله مخکې زموږ په آیین او په قانون کې وما او تا ته دا خبره نه وه ایښول سوې، په آیین او په قانون کې دا خبره نه وه درج سوې. نه ده معلومه چې څومره به پښتانه قادیانیان وایي، نه ده معلومه چې څومره به بلوچان قادیانیان وایي، نه ده معلومه چې څومره به سندیان او بل قادیانیان وایي. دا د دغه سیاسي علماو برکت دی عزیزانو. علما منل نه منل بله خبره ده، خو خدمت به منې چې زما استاد دپاره شپه او ورځ چې د هغه یوه کړله، سره د دې چې په هغه کې ذوالفقار راواخله، مطلب هغه بوټو راواخله، د هغه په هغو کې راواخله، هغه د هغه وخت ججان راواخله، وکیلان راواخله، ډېر لوی لوی خدمتونه یې وکړه. د دې ټولو خدمتو موږ اعتراف کوو، موږ ودې ته دعا کوو. دا د سبا چې کوم پروګرام دی الله دې قبول کړي. الله پاک دې دغه پروګرام د قادیانیانو دپاره د هدایت سبب وګرځوي. دغه پروګرام دې الله پاک د مسلمانانو دپاره د نجات او د جنت سبب وګرځوي. دغه پروګرام دې الله پاک د محمد رسول الله د شفاعت سبب وګرځوي چې د تمام مسلمانانو دپاره پیغمبر علیه السلام شفیع سي او پیغمبر علیه السلام مبارک چې د هغو شفاعت وکړي. بیا بله خبره دا د عزیزانو چې د غلام قادیانی یو زوی و، میرزا محمود نومیده. میرزا محمود ویلې ول زما پلار ویلې زموږ د مسلمانانو په اسلام کې فرق دی، زموږ اسلام یو دی د دوی د بل دی، زموږ د دوی په خدای کې فرق دی، د دوی خدای جلا دی، زموږ خدای جلا دی. دوی به ویلې موږ هغه خدای نه منو چې کوم چا غلام قادیانی ته نبوت ورکړی نه، د دې اسلام د دې حج د دې خدای جلا دی، زموږ د جلا دی. بیا عجبه خبره دا ده عزیزانو، لږ څه دې خبرې ته تاسو سوچ وکئ چې د پیغمبر علیه السلام بعد نبی راتلی، نو ولې ابوبکر صدیق نه راتلی؟ ولې حضرت عمر فاروق نه راتلی؟ ترمذی حدیث دی لو کان بعد نبی لکان عمر بن خطاب، که زما بعد نبی وای نو هغه حضرت عمر فاروق وای. نو چې ابوبکر صدیق نسی راتللی، حضرت عمر فاروق نسی راتللی، حضرت عثمان و حضرت علی کرم الله وجهه نسی راتللی، 1,40,000 صحابه کرام نسی راتللی، نو 1400 کال بعد په هندوستان کې یو سړی راغورځي هغه به دا وایي چې زه نبی یم، که څوک زما نبوت نه مني هغه کافر دی، هغه مشرک دی، هغه له اسلام وتلی. دا څوک؟ دا د غلام قادیانی وایي. اوس تاسو اندازه ولګوئ عزیزان. پیغمبر علیه السلام فرمایي د بخاري حدیث دی انشاءالله، وایي زما بعد تر هغه ساعت د قیامت نه راځي چې 10 کسان دجالان هغه کذاب انسانان راغلی نه او د نبوت دعوه یې نه کړې، او هر یو به دا وایي چې زه نبی یم، هر یو به دا ګمان کوي چې زه نبی یم. او د الله رسول فرمایي یو به هم نه نبی نه رسول نه به پیغمبر یې. دا ټول دروغ زنان دي، دا ټول کذابین دي، او دا ټول هغه دجالان دي. تاسو به خیال کوئ. ګوره اوس دغه دا قادیانی دا خو اصلي خبره پرېږده، یو نیک صالح دینداره سړی هم دعوه وکړي چې زه نبی یم، لا یې موږ نه منو. چیرې لا یو ناقص انسان، یو نامکمل انسان چې د غلام قادیانی یعنی د دوی په خپله باره کې هغه پیشنګویانې خبرې کړې دي چې هغه د انسان سره تعلق نه لري، هغه د انسانیت سره تعلق نه لري، هغه د نارینه‌توب سره تعلق نه لري. دې سړي د خپل ځان دپاره کړي دي. نور ټولې خبرې پرېږدئ. دی چې وفات شو، دی په لاهور کې وفات شوی دی، هغه هم په باتروم کې وفات شوی دی. تاسو اندازه ولګوئ، العیاذ بالله، نعوذ بالله، یو نبي داسې کېدلی سي؟ بیا دی څنګه داسې شوی دی؟ موږ دا دعا د الله پاک دی قادیانیانو ته ایمان ور نصیب کړي، الله دې هدایت ورته وکړي. الله پاک دې د دغه دروغزن انسان چې قادیانی دی له دې مخ راواړوي، و هغه د ګرد کائنات رښتینی انسان چې محمد رسول الله دی الله پاک دی و هغه ته مخامخ کړي. او ډېر الحمدلله ثم الحمدلله ډېر داسې کورونه شته چې هغه په ډلو ډلو له قادیانیت څخه توبهګاره کیږي، اسلام ته راځي، د اسلام چوکاټ ته راځي. موږ وایي دوکه سوي وو، موږ یې دوکه کړي وو. په کالج یونیورسټي کې بیخي ډېر الکان عزیزانو
هغه د قادیانیت په پنجو کې راغلي دي هغه ودی ته لالچونه ورکړي دي کتابونه ورکړي دي د خپل علما څخه پوښتنه نه کوي د قرآن او د حدیث پوښتنه نه کوي بس هغه چې کم تحریف دی هغه غلط تفسیر او ترجمه ده هغه د دې مخ ته شه ده بس بیا د سبا را ولاړ شي هغه وایي اره نور مشوره وا بس پیغمبر علی السلام منم زه غلام قادیانی منم نو دا خو ایمان نسو دا خو اسلام نسو دا کېدلی نسی دا کېدلی نسی عزیزانو تاسو به ډېر خیال کوئ د دې علماو ملاتړ وکئ د ختم نبوت ملاتړ وکئ هېڅ د پیغمبر علیه الصلاة وسلام شان زما په ویلو ستا په ویلو د علماو په ویلو باندې نه زیاتېږي هغه الله زیات کړی دی الله زیات کړی دی الله زیات کړی دی که شان زیاتېږي هغه زما زیاتېږي که شان زیاتېږي هغه ستا زیاتېږي ولی زه د محمد رسول الله د دفاع په حواله خبره کوم ته د محمد رسول الله د دفاع په حواله خبره اورې په دې پیغمبر علیه السلام نه ښایسته کېږي ما او تا ښایسته کېږو الله پاک دې موږ ته هغه ایمان هغه اسلام را نصیب کړي چې هغه زما او ستا دپاره الله او رسول را لېږلی دی هغه لاره دې الله پاک او ما او تا ته را نصیب کړي چې هغه الله پاک او ما او تا ته ښوولې ده بیا دا هدایت نه دی عزیزانو هدایت د الله په لاس کې دی هدایت د الله په لاس کې دی ډېر انسانان مسلمانان به ګمراهان سي او ډېر ګمراهان به مسلمانان سي او ایمان به راوړي دا رښتیا خبره ده تاسو اندازه ولګوئ ډېر خلک موږ نه اورو چې دا قادیانی سوی دی او موږ نه اورو چې پلانی کورنۍ د قادیانیانو هغه مسلمانان سو نو دا هدایت ورکولو والا ذات څوک دی دا الله دی هدایت بل الله غواړو به نو چې هدایت غواړو به الله پاک او ما ته هدایت را نصیب کړي هغه یو حدیث کې راځي عزیزانو پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو صحابي چې دی هغه واستوي مسیلمه کذاب ته چې مسیلمه کذاب ته واستوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام نو بیا چې دی دا مسیلمه کذاب لره ورلی حضرت حبیب نومېدی انصاري صحابي وو چې ورلی ورته ویلې ول ستا څه خیال دی د پیغمبر علیه السلام په باره کې هغه ول زما دا خیال دی چې پیغمبر علیه السلام آخرنی نبي دی زه ګواهي ورکوم ول زما په باره کې د څه خیال دی ول ستا په باره کې زه په غوږو نه اورم ول نه اورې ول و نه اورم ول زما په باره کې ګواهي نه ورکوې چې زه د الله نبي یم هغه ول زه نه اورم په غوږو دا کېدلی نه زه ګواهي نه ورکوم ته دروغجن یې راولاړ سو لاسونه کاټ پښې کاټ پزه کاټ غوږونه کاټ ورته ویې ویل څه پکې وایه ول خبره مې هغه ده نه اورم دا ستا خبره ته دروغجن یې زما ګواهي د محمد رسول الله په باره کې ده بیا دا ټول اندامونه هر یو جلا جلا جنې کاټ کوي شهید یې کوي مجال دی که هغه په خوله دا خبره راغلې چې ونه څه ځان به بچاو کما بس په زړه کې به نه منم په خوله به ورسره ومنم هغه ول نه زړه خو ډېره لیرې خبره ده دا زما و خولې ته هم ځان نسي رارسولی ولاړئ د ابد الاباد دپاره د محمد رسول الله پر ختم نبوت باندې قربان سلو بیا یو حدیث کې راځي یو صحابي کافر ولو مسلمان لا نو ایمان یې نو راوړی نو دی بت یې درلودی دا بت ته به د سجده کوله او هغه ته به یې ژړل و هغه څه به هر څه غوښتل پخوا د کافران به داسې وو د ځان سره به بوتان په جیب کې ګرځول بس چې هر ځای به ولاړې هغه بت به مخ ته کښېښو بیا به سجده ورته کوله یا به هر څه ولو بیا به کله کله داسې هم پېښه سوله چې بت به یې هېر سوی و بیا به یو ځای راولاړ سو بیا د بې د مافې وړې بولې به وکړې خاوره به یې څه نرمه کړه د هغه څه به بت جوړ کړي بیا به مخ ته کښېښو بیا به سجده ورته کوله نو دغه سړی ولاړې له کوره ورځ دوې بعد چې راغلی د ده چې کوم بت و ده چې خدای بولي نعوذ بالله هغه ټوکړې ټوکړې سوی دی پروت دی یا هغه ګزار سوی دی پروت دی دی چې راغلی داسې ورته ودرېدی ویې کتل حیران سو چې و خدایه ما خو دا سړی د ځان دپاره کړی و چې دا به زما خدای زما ښه زما غمونه زما تکلیفونه به لرې کوي دا په خپله ټوکړې ټوکړې دی دی له ځانه خپل غم نسي لرې کولی زما غم به چیرې لرې کړي سیده راغلی پیغمبر علیه صلات وسلام ته ویل زه ایمان راوړم زه اسلام راوړم زه کلمه وایم بیا ایمان هم راوړی اسلام هم راوړی او کلمه یې وویله هدایت د چا په لاس کې دی هغه د الله جل جلاله په لاس کې دی دا زموږ په معاشره کې په د علاقو
علاقو کې قادیانیان ستا د دا لوی لوی کنسکشنانو کار کوي ټیکهداران دي بس دا کسانو ځان داسې جوړ کړی دی ایماندار هم دی هغه دیندار هم دی غل هم دی نه دی د غلا څه هم لیرې دی د هغه رقم په امانت کې خیانت هم نه کوي زموږ خلک ورسي وایي زما بلډینګ را جوړ که نو تور تو ولې په پلانې نه جوړوي مسلمانان دروغزنان دي دا قادیانۍ دي درواغ نه کوي دوکه نه کوي فراډ نه کوي دا په دا طریقه ستا مخ د محمد رسول الله سره رهي وسوې هغه مولانا رشید احمد گنگوهي صاحب ته چا خط لیکلی و چې موږ اورېدلي ول فرعون درواغ نه ویل هغه ورته ویلې فرعون وایي انا ربکم الاعلی زه لوړ خدای یم لوی خدای یم نو تر دې بیا لوی دروغ چیرې ولو دلته چې دی دا وایي دا قادیانۍ دا ټیکهدار وایي دغه چې کوم غلا قادیانۍ دي دغه نبي دی محمد رسول الله اخرنی نه دی نو نور هغه ستا په بلډینګ کې رښتیا ورښتیا ورته په انتظار یې دلته چې دغه درواغ وویل دغه یې ولې نه شمارې ستا په بلډینګ کې په دا انتظار یې چې دی ما ته درواغ نه کوي دوکه نه کوي فراډ نه کوي دلته د محمد رسول الله او د ټول ایمان او اسلام سره دوکه وکړه هغه نه شمارې ستا په نظر کې د خپل بلډینګ ډېر عظیم دی ستا په فکر کې د خپل کاروبار ډېر عظیم دی د الله او د رسول په نظر کې دین او اسلام ډېر عظیم دی صحیح چلو الله پاک دې دا کم څوک چې اوس تللی دي پروګرام کوي الله دې دا پروګرام کامیاب کړي الله پاک دې دا هر سړی چې تللی دی د محمد رسول الله شفاعت نصیب کړي هغه بیخي په زرو رضاکاران تللی دي الله دې د دې منډه د دې محنت د دې مشقت د دې ستوماني د دې ستړیا د دې لوږه د دې تنده الله پاک د جنت په نعمتو سره وربدله کړي موږ ودې ته دعاګانې کوو خاص کر هغه علما راواخله هغه که سیاسي دي که غیر سیاسي دي خاص کر د ختم نبوت مشران راواخله زموږ ایمان دی پر دې ټولو خبرو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر زه د تمام انبیاء قائد یما فخر نه کومه لویي نه کومه زه د تمام انبیاء اخرنی نبی ما فخر ولوی چې دا هغه نه کوم الحمدلله زمان پر دې خبره ایمان دی ستاسو پر دا خبره ایمان دی الله پاک چې پر دا ایمان و ما او تا ته مرګی چې دی هغه را نصیب کړي